لومړنۍ خبره خو دا یاد ساته چې د خپلې مور احترام دې کوه. اوس راځم موضوع ته. دا کلم زموږ یو استاز دا لرې ځینی یو مریضې ښځې ته داسې ونیولو او دغه کلم هغې ښځې ته نږدې کوي، ورته وایي چې درته ښکاري یعنې څو دانې دي. د هغه نظر یې معلوموو. البته زموږ استاز د اعصابو ډاکټر د نورولوجسټ، نو هغه د کلم داسې نږدې کولو چې اخر دېسې ته چې کله راورسېد، یعنې دومره فاصله چې کله پاتې شوه نو ښځه په ژړا شوه. د دې نه مخکې ورته ډاکټر وایي چې آیا ته زما خبرې اورې چې زه تا ته څه یم؟ هدف یې دا و چې جواب ولې نه راکوې. نو هغې ډېر په احترام سره خبره وکړه. ایسته ښځه په ژړا شوله. د دې وجه څه شی کیدای شي؟ تاسو پوهېږئ؟ راځئ زه به یې درته ووایم. ګورئ، میندې ډېر زیات تکلیفونه وباسي په خپل ژوند کې، که نه ډېر زیات تکلیف وباسي. عمر یې چې څومره ډېرېږي یا یې د لاس بندونه درد شروع کړي یا یې فشار یې زیات جګېږي، غوسه ډېره زر ورځي په معمولي شي باندې، مختلف ناروغیو او مختلف آفتونو سره مخ کېږي. یعنې دا د واقعا د عمر په تېرېدو سره مشکلات پیدا کېږي. دا کوم نوې خبره نه ده، بلکې دا د انسان په فطرت کې هم تحصیل کړل شوی. ځینې خلک وي لیکن هغه روغ پاتې شي. نو ګورئ زما ورونو خویندو، همیش د خپل مور او پلار احترام کوئ. او دا څوک چې ورسره راغلي وو، کوم کس چې ورسره راغلی و رانږدې شو او غاړې ته یې ونیو. موږ ټول محصلین ولاړو، باور وکړئ چې طبیعتونه هم خراب شول، یعنې دومره یو حالت باندې. نو پوهېږم دا زموږ دپاره کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا حالت راځي، خو د انسان زړه دومره نرم شي چې اخره هم خفه شي. نو خپل احترام د مور او پلار وکړئ چې دنیا او آخرت مو ښایسته شي. همدغه مور ده چې زموږ او ستاسو تکلیف، برداشت، تحمل زموږ او ستاسو لپاره وباسي. نور څه شی دي په دې دنیا کې د مور لپاره نور څه اهمیت نه لري، فقط خپل اولاد ورته اهمیت لري چې همدغه اولاد تربیه کې رالوی کې ډاکټر ته راولي، ډاکټر ورته خبرې وکړي، هغه اولاد د خپل مور په اړه شکایت ورته وکړي چې زما مور دا مشکلات لري. همدا خدمت او احترام دی چې خپل مور ډاکټر ته راوسي چې غم یې په وخت وخوري. همداسې ډېر مثالونه زه درکولی شم، لیکن زما د ویډیو اساسي او مهم هدف دا دی چې د خپل مور او پلار، خصوصا د مور دغه زحمتونه او تکلیفونه مه هېروئ. هېڅکله هم دا کار هېڅکله ونه کړئ په ژوند کې. هېرول بالکل دا ناممکنه ده چې یو اولاد یې هېر کړي. بدبخته اولادونه شته چې هغوی ته مور کوم اهمیت نه لري. نو الله تعالی دې موږ ته هم معافي وکړي. موږ هم زیات ګناهګار یو، د مور او پلار نافرمانانې مو کړي دي، بد اخلاقي موږ ورسره کړې ده، یعنې موږ ورته په مقابل کې جواب ورکړی دی. خلاصه هم دا ده. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق د هدایت نصیب کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د خپل مور او پلار خبرو ته درناوی ولرو، احترام ورته ولرو او قدر او عزت یې وکړو. نور څه بل نه غواړم. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.